او جی ولې نه زما خو ډېر زیات خوښ شو او زه ویم چې زموږ د مینوالو به هم ډېر زیات خوښ شي او زما د فین به هم ډېر زیات خوښ شي چې ولې دا وګورئ دا د ګودر غاړه مونږ نوې کهاني چالو کوو دا زموږ لوکیشن دی نو بس خدای هم خوله بخته ورکړه داسې به ووایو الله باندې ډېر ډېر امید دی او ولې نه زه په هغې باندې ډېر زیات یقین ساتم چې زموږ کهاني به انشاءالله کامیابیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو یاران دوستانو مردکی واین د طرف مردکی خانې خپنې اورو رسیدو ملګرو د خپل کیمرامین معراج ګل سره او د مردکی واینز نوې کهاني چالو کیږي د هغې لوکیشن ته راغلو لوکیشن به هم درته ښایو او موږ سره یو نوی کرکټر راغلی دی چې په ټکر واینز کې ډېر وخت کار کړی دی ګولډن او په ساده ګل واینز کې د ښکلا په نوم یادیږي هغوی سره هم کار کوي لګیا دی نو ملګرو هغوی نه به موږ پوښتنه کوو د مردکي واینز باره کې او د لوکیشن په باره کې او د کهانۍ په باره کې نو موږ سره اوسئ چېرته هم مځئ او لوکیشن به درته زما کیمرامین وښیي. کیمرامینه لوکیشن ورته وښایه. راځئ راځئ وی لکه تیاره چې په سخر بدلیږي او دا بعضې خلک دومره زر بدلیږي لکه تیاره چې په سخر بدلیږي او دا بعضې خلک دومره زر بدلیږي او دنیا بدله شوه پروا نشته دی دنیا بدله شوه پروا نشته دی او خفه په دې یم چې دلبر بدلیږي. نو دا شعر دی خاص کر چې کم دی نو زمونږ چې کم نوی کرکټر دی ګولډن هغوی ته ډالۍ وي. ګولډن السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښی؟ خیر دی جی پروګرام کې ته خرکلی وایو خوش آمدیده ته وایو یو جهان مننه یې کوو. آباد اوسئ خوشحال اوسئ. ګولډن دا راته ووایه چې تاسو خو رالی چارسدې ته او بیا د مردکي واینز چینل ته رالی نو چارسدې خلکو نو مردکي واینز چینل نه متاثره یې؟ شکر دی زه د دې یو جهان مننه کوم او خدای دې خوشحاله ساتي او آباد دې ساتي دا ډېر عزتدار خلک دي او ما نه ډېر زیات عزت راکړو. ډېره مهرباني. او دا راته ووایه ګولډن چې مردکي واینز چې کوم لوکیشن دی نو لوکیشن نه متاثره یې؟ او جی ولې نه زما خو ډېر زیات خوښ شو او زه ویم چې زموږ د مینوالو به هم ډېر زیات خوښ شي او زما د فین به هم ډېر زیات خوښ شي چې ولې دا وګورئ دا د ګودر غاړه مونږ نوې کهاني چالو کوو دا زموږ لوکیشن دی نو بس خو ښه دا د ګودر غاړه ده نو د کهانۍ دا نوم دی صحیح ده. بله به موږ د ګولډن نه دا تپوس کوو چې کهانۍ باندې څه روشني واچي او کهاني ما دې سره دغه کړو چې کهانۍ نه دا متاثره ده او که نه؟ ولې نه زه خو به انشاءالله زما په خپل الله باندې ډېر ډېر امید دی او ولې نه زه په هغې باندې ډېر زیات یقین ساتم چې زموږ کهاني به انشاءالله کامیابیږي. انشاءالله ډېره ښکلې به کهاني ده او ډېره کامیابیږي به. او دا راته ووایه ګولډن چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ بس شکر دی په دې صحت هم نو. او دا راته ووایه ګولډن چې تعلیم هم کړی؟ جی بس ما ته ما پورې کړی دی. تمه پورې نو مخکې څه خیال دی؟ بس مخکې خو زما دا خیال دی چې مونږ له به د خیر انشاءالله زموږ مینوال زموږ فین دی به راله مینه محبت راکوي مونږ به د دې په ترو باندې مخکې ځو انشاءالله. لکه د ګولډن چې کوم دی دا خیال دی چې موږ به انشاءالله کامیابیږو او مینوال به موږ ډېره زیاته مینه راکوي د ګولډن به خپل یو نوم وي او خپل یو چینل به وي دا ښه شان ده که نه؟ جی ولې نه بس خدای هم خوله بخته ورکړه داسې به ووایو. بالکل انشاءالله دې کې به زه تا سره یو د مردکي واینز چې څومره ټیم دی تا سره به شانه په شانه ولاړ او دې په ستا په چینل کې به موږ تا سره ډېره مرسته کوو انشاءالله. مننه آباد اوسئ او خدای هم خوشحاله ساته. ډېره مهرباني. دا راته ووایه چې ستا عمر څومره دی؟ زما عمر چې دی بس زما په خیال جوړوي 15-16 به زما باندې پورې مه ځي زما ونه بس عمر مې ډېر کم دی. ماشاءالله. نو د خاکو نه علاوه نور څه کار کوې که نه؟ نه جی بس زمونږ د خپل ډرامو خاکو سره دونه مینه به چې ورپسې روبوتو او بس والله زما اوس سوچ او ذهن او زړه کې دا دی چې زه پکې ځان دونه مخکې کړم چې زما کار ته حاجت را نشي. بس قدرمنو تاسو سره موږ د ګولډن خبرو کې آخر کې به مینوالو ته څه پیغام ورکوې؟ بس دا به ورته وي چې خدای هم خوشحاله ساته او بله دا چې آباد اوسئ په هر ځای کې چې نو خوشحال اوسیږئ.
ارزه کې چې خاد آباد او بریلیو سه د خپل چارپیچل ډیر خیال ساتي، د خپل کشرانو ډیر خیال ساتي، خپل کشرانو د خو تربیت ورکې او بل خبره ده چې مدرسې ته بوزه دینی سبق وته خای او چې کوم دی هغه سره داسې چې کوم دی د دنیوي تعلیم وته خای او سکول طرف ته بوزه. بل خبره به تاسو دا کومه مینوالو چې خپل بچو له چې کوم دی کو میټریک نه کړي موبایل ولې لاس کې مور کوي ځکه چې موبایل د لاس مشره ډیره تباشوا. نو زما خو ته دغه پیغام دی او تر هغه بل پروګرام پورې خپل رور لا او مردکی واینز لا او ګولډن لا او زما کیمرامین معراج ګل لا ورکه اجازه دلوي الله پامان.